زه شته لکه نه مدر سره دا هم واخله څنګه یې کاکا صحت دې ښه دی ښه جوړ انشاءالله ژوند زندگی څنګه تیریږي ولا تیریږي خو داسې نه تیریږي ماما جان که نه دغه دورونه کله کېږي او کله نه کېږي هغه هم ولاکه د بسته ورځ کې مې 2 ورځې نه وایم چې هغه یو نفر بل غوښه را کړې ولاکه مې نور لیدلی هغه بل سړی را کړی هغه کله دال او کله پیاوه یا هم ولاکه په سترګو په خېټه مور یم خېټه مور نه یم همدا اوس ولاکه مې نه کور کې وړي او نه وروره ګوله غوړي او نه وروره ګوله چای نه بوري ولاد زما جګر خون رسیږي او کله نه رسیږي نو کله یې او کله نه بس مشکلاتو سره مخ یې کاکا نو الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي نو انشاءالله چې کاکا ستا اجازه تی نو ما غزې کې دوربین لګولی یو اخواته ورته وګوره نو که دغه دوستانو نه ته څه مرسته غواړې نو بس مهرباني ستا خبرې ټول اوري خدای دې د هغو ټول هغه وکړي خیرات قبول کړي او بس وکړي دا دوستانو سره کومک وکړو دا خو ډېر ښه خبره ده چې وکړي وروره ګله زما نه هم بتر شته پوه شولې ولا چې ډېر خلک مې لیدلي زما نه هم بتر شته خو پروردګار دې دو سره ښه وکړي چې دا غریبانانو سره کومک وکړي بادر کوم ولاکه مې لیدلي دوستانو راځئ د دغسې خلکو لاسنیوی وکړئ دا زموږ او ستاسو لاسنیویو ته ضرورت لري نن 10مه روژه ده په دې 10 ورځو کې صرف ما یو ورځ غوښه خوړلې کور کې ماشومانو سره چې هغه هم بل چا مرسته کړی و بل چا دوستانو زموږ په دې وطن کې ډېر یتیمان فقیران مسکینان دي دغسې خلکو لاسنیوی وکړئ الله رب العزت به تاسو نه راضي شي ځکه ډېره مبارکه میاشت ده ډېره پربرکته میاشت ده راځئ د دغسې خلکو لاسنیوی وکړئ کاکا نو زه تا ته یو کارت درکوم پوه شې دا زموږ د بنسټ بیبي خدیجې خیریه بنسټ کارت دی نو تا ته به زموږ دوستان بیا ځای مو ښیي هملته راشه انشاءالله تا سره صحیح شو بالکل کور ودان خوشحاله اوسئ بس انشاءالله غم مه کوه صحیح ده هر څه به الله وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په خیر صحت څنګه دی بابا ښه انشاءالله نشته کار نشته راځي نشته مجبور یو که دلته کېناستلی یو پوه شوې شی نه لرو کور کې شی نشته ونه نشته غویې نشته مشکلات ده که دلته ناست وو غیر روژه هم ده که نه او روژه هم ده مجبور مشکلاتونه زیات دي کاکا افغانستان کې قربان دي شما څو فامیل است کور کې کور کې لاس ماشومان دي واړه دي واړه ده ټول ټول ته یو لږ هغه جلی ده که نه نور واړه ماشومان ورځې بیا څومره پیدا کوې والا ورځ سل یا اویا یا اتیا کله ورځ هېڅ هم نه کېږي اوس همداسې ځو کور ته الله دې رحم وکړي کاکا الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي او انشاءالله موږ تا ته کارت درکوو بیا همغه کارت باندې راشه چې زموږ د خیریه بنسټ نه څه کومک وي انشاءالله چې ته یې مستحق یې خان آباد دا خیر دې الله دې بس تا ته هم خیر درکړي کاکا الله دې د ټولو مسلمانانو وسیله وکړي او بس خوشحاله اوسې دا کارت دی کاکا دا زموږ د خیریه کارت دی انشاءالله چې بس مننه تسبیح به وایو نو کلمه به وایو نو څنګه به وکړو څنګه کار روزګار په دې کراچیواني کې روزګار نشته 20 روپۍ 30 روپۍ میلاویږي هغه هم پکې چربانګي ته هم نه کېږي او زما زوی مریض شو هغه هم در په در 4 میاشتې هغې سره ګرځېدم څه شی نه و او بس اوس لا ښه شوی دی اوس دوایي څو فامیل است کور کې کاکا 14 ماشاءالله دا 14 نو بیا هم ټول په همدې کراچي هم کوو بعضې کومکونه کوي د تره زامن دي بس کامي دي هغه دي کومکونه کوي لږ لږ خوري هغسې کله نهاره وي کله دغه وي دا رب العالمین شته کاکا مسلمانان شته ستا د هغه ګور یو تا ویني پوه شې
بالکل ان شاء الله چې حتما به تاسو سره کومک کوي او اوس موږ فی الحال صرف تاسو یو کارت درکوی شو نو ان شاء الله چې بیا درته دوستان زم خي همغه ځای ته راشه ان شاء الله دا زمونږ د خیریه بنسټ کارت دی دوستانو موږ دغه بابا ته ورکو دی مستحق دی چې ان شاء الله او بس بیا سبا عمل ته راشه صحیح ده دوستانو وایي بیا صحیح ده ان شاء الله نو مخه پکېږه نه بالکل انشاءالله مخه الله تعالی پکېږه خیر درکړي. مخه پکېږه یو خندا موکه دا دې موږ باندې حق دی او کنه قربان دې شم لاس دې م راکا ډېره مننه قربان دې شم ولې غریبي ده بنا ژوند زندگی ډېره سخته کېږي ځکه چې کار نشته روزګار نشته د ورځې 100 روپۍ پیدا کوي لږ چلومه د ورځې شل یو نیم سل پیدا کوم خو هغه هم کله یا کله نه کله یو کله نه کنه ها فامیل سو دی کور کې سو واته نه نفر دا ته ګوري بس الله ته الله ته ګوري کنه وسیله ته د رزق پیدا کول کنه نه بغیر رب العالمین دې د ټولو افغانانو چارو کې الهي الله رب العزت دې ستاسو د زړه نه د خفګان په خوشاله بدل کړي کاکا تاسو هم ډېر او کار درته درکوم الله دې تاسو تعلیم در سره کوو یو خندا به مونږ ته کوي پوه شئ داسې صحیح ده قربان دې شم او بیا دوستان به تا ته زه وښیي صحیح ده عمل ته راشئ بیا انشاءالله ستا سره به دغه بابا پسې یو لیدونکو دا هم هماغسې روان دی او غریب دی نو ګورو چې دا څه کوي او څه خبرې مو سره کوو انشاءالله نږدې نه پوښتنه به یې مو کوو او کاټ هم ورته ورکوو اتمن صحیح ده زه مو ورپسې چې څه وایي دا نو بس دوستانو ستاسو د کومک په هیله یو مونږ خو همداسې ګرځو دا مونږ باندې د غریبانو حق دی چې موږ پیدا یې کړو او دیو سره کومک او مرسته وکړو نو دوستانو ستاسو د مرستو په هیله یو روژه هم ده سلام علیکم سلام علیکم بابا ښې څنګه یې جوړې صحت ښه ده څنګه چل دی څه ګزاره کېږي څه حساب دی اندازه خدا سار وتل شل روپے میں کړی دا شل شل روپۍ دې کړي. دا شل روپے دا چې کوم دې چې پیغام چې وانه 100 روپۍ شوي غنیو ته په دې تانګو ته ورکو کړای غنیو ته په دې غنیو ته په چې کوم کار څو فامیل استه کور کې شپږ کسان یو شپږ کسان دي. شپږ کسان صفاق 100 روپۍ دې کړي ها شل روپے میں کړی دوستانو سبای نه وای ګرځم روزه هم ده زور پسې ډیر وخت نه ومه خو کار روزګار خراب دی افغانستان کې الله دې رحم وکړي دوستانو دعا به سره کوو دغه وطن ته چې الله دې پکې دایم دا صلح او امنیت پکې دایم قایم وساتي او بابا بس زندگی دې تیریږي نو کنه نه سوال خو نو افغانان خو هیڅ چاته سوال نه کوي ته غیرتي بابا یې پوه شئ ته غیرتمند یې زه دې ګورم ډېر وخت نه را روانې او بس ته شیر یې بابا غنیو ته په دې تانګو ته کړای 250 دام د بل چا ده بل څه کباړی ده کباړی مو مغله ورته دا وګورئ دا بیا مخه کباړي ته ورکې هم د کباړی ته ورکو دی وګورئ څنګه زما دا 100 روپۍ دی نه قربان دي شم غیرتي بابا ته غیرتمند دی افغانان ټول غیرتمند دي والله پاک دې دا غریبي او دا ناچاري او دا فقیری دی وطن ورکی دوی څنګه څنګه ماشین تو کو څار نه سوال نه کوم ته ما ته درو دم تا من د څه غیرتي دا دې موږ باندې حق دی دا سوال نه دی بابا بي په شوینه وي پاتې بابا وایي چې زه چاته ماشوموالي نه وای دغه زحمت وباسم او د ټول غیرتمند دي راځي دغه خلکو ته لاس ورکړي د دغسې خلکو کومک وکوئ چې دا هم په آینده کې په آخرت کې په کار راشي دوستانو بابا دا زمونږ کارت دی ښه دا زمونږ د خیریه بنسټ کارت دی دا مې تا ته درکو انشاءالله دوستان تا ته زه ښیي او سبا راشه عمل ته بیا صحیح ده دا سوال نه دی ګوره دا د موږ باندې حق دی ځکه موږ وایو چې دا د موږ باندې حق دی
خدمت دې پر موږ حق دی وطنداره قربان دې شم الله سره کا دا غم مکوه کوم ځای کې راشم دستي یو چې داسې خلک وګورو نو دوی موږ باندې حق لري چې باید کومک ورسره وکړو نو دوستانو ستاسو د مرستو په هیله یو دغسې خلک چې تاسو خپل ګاونډ کې لرئ یا خپل علاقې کې لرئ نو لاسنیوی حتما وکوئ بابا ستا ژوند څنګه تېرېږي بس دغه شان تېرېږي 11 کسه فامیل یم 11 او دوه بچي مې مکتب لګي او نور خو مکتب کې مې سار دي خوارانه یو دغلته شتور کې نور ډوال سره د 100 روپۍ ورځ ورکړي او زه کله 100 یو نیم 100 200 وګټم او کله ونه ګټم 400 روپۍ د کور کرایي ورکوم هغه ولا چې 3 میاشتو کرایي په ما باندې پاته اوس مې بل کور په 3000 روپۍ نیولې نو دا غیره پاته د 0 په وجه مې د بل کور نیولې دغه حالات نو تاسو په خپل ګورئ زه الله دې رحم وکړي بابا الله دې رحم وکړي نو موږ به هم تا ته یو کارت درکوو سبا بیا عمل ته راشه او دا خو موږ د بیبي خدیجې خیریه بنسټ نه خپل مرسته کوو خلکو سره چې د مبارکه میاشت ده د روژې میاشت ده که نه بابا نو دوستانو موږ تاسو نه د کومک په هیله یو چې دغسې خلکو لاسنیوی وکړي افغانستان کې ډېر ناچاره فقیر خلک دي راځئ لاس سره یو کو او دغسې رب العزت به موږ نه خوشحاله شي او ځکه چې دا موږ باندې حق دی ښه یې وراره جوړې کلاری صحت دې ښه دی شکر څوک فامیل هستې 12 نفر 12 سرپرستی ته کې او ورځې څو پیدا کېږي د کې ورځې 80 روپۍ کوم 80 روپۍ کې نو بیا ستا مصرف بس څوک کاسې ما سره لږ کار نه کېږي که نه او پلار دی هم بوډا دی بوډا دی او کار نشي کولی که نه مشر ته یې کور کې او او نو ټوله ورځ ګرځې دا خو ډېره سخته نه ده بس څوک غریبي ده که نه څو کلنې 12 کال 12 کالو قدرمندو لیدونکو دا ماشوم تاسو ګورئ دا مې هم په دغه افغانستان کې دا د مکتب وختونه دي متاسفانه چې مکتب ته څنګه لاړ شي ځکه امکانات نشته امکانات غواړي 12 فامیله هسته کور کې که نه 12 فامیله یې وایي کور کې سرپرستی مې وایي زه کوم او پلار مې وایي سپین ږیری دی هغه کار نشي کولی دوستانو راځئ د دغه ماشوم لاسنیوی وکړئ دا ماشوم زموږ ستاسو لاسنیوی ته ضرورت لري وراره زه تا ته کارت درکوم او سبا بیا عمل ته راشه دا زموږ د بیبي خدیجې د بنسټ کارت دی پوه شئ نو انشاءالله بیا عمل ته راشه موږ تاسو سره کومک کوو صحیح ده دا سلام علیکم کاکا جوړ په خیر خیر جوړې صحت ښه ده انشاءالله طبعه دې ښه ده کاکا ښه جوړې خدای دې آباد لاره الله دې ژوندی لاره ما لیدې داسې روان وې دې لاره کې داسې روان دي دغه دوکانو ګوري دغه تسبیح خرڅوم تسبیح بالکل دغه بچي مې غواړي د پخه مې نشته مایي به محتاج یم او مبارکه میاشت د روجي او به بچو د پاره بس دغه سره ځلې پیدا کوم زما بچي دغه واړه دي او چې دا زما بچي دي واړه او بس مشکلات مې ډېر زیات ده نو د باندې بیا تسبو باندې دغه بس 200 روپۍ بس برابرېږي به دغه جماعتي دپاره بس د ډوډۍ موډۍ پې وړم بچو دپاره ته خو ګرځېدل هم ډېر تکلیف بس روژه مې ما بس الله پاک یې تېروي نو بس د هر امتحان د الله پاک ده موږ په سترګو قبول ده ښه کاکا موږ تا ته یو کارت درکوو او زه پته هم هغه کې شته نو انشاءالله بیا سبا راشه عمل ته انشاءالله الله پاک دې تاسو ژوندي تېږي او الله پاک دې ټول عوام مسلمانانو ژوندي لري او موږ دعاګانې تاسو سره دي الله پاک دې تا ژوندی لري الله دې ښه ساته الله دې روژې مبارکې تاسو قبول کړي خپل دربار کې ډېره مننه ډېره وختي نه ناست ولا کې کار سار راستم یو 500 څو کړي ورځې دې کړې اوسه پورې ولا چې ډېر ورځې وشو کله 500 شو کله 100 شي نشته کار اوسه او واړه بچي په ولا چې 500 روپۍ مې کړي روزه مې پخې نه هکا څه پامل ټول تا ته ور پغاړي ټول ما په طرف پغاړه ایو لور مې دلته غلطه درس اوس مې ولا چې یو نیم سر روپۍ ورکړي پیسې را سره نه دی لیلا کې دی را ده هیڅ شي هم را سره نشته دره دغه نه پارېږه د غریبانو چې دغه نه لګي او کله سل کله 500 زندګي ولا چې بیخي خراب ته اطراف کې پراته میاشت کې چې ته یو ورځ لاړ ګوشتې ولسوالۍ کور دې دلته هم نه دی نه ګوشته ګوشته کې دی بیخي ښه هوټل کې سمون ما هغه نه لګا لغمان اړي هوټل کې لغمان اړي هوټل کې هغه کې پیسې کله ورکو کله نه کله رانه واخلې کله چې خرچه هم کړي خو اخلي چې او چې نه بس بیا هم نسي نه وخت شو ورځ د تېره شو
خدای ټولو مسلمانانو ته وبخښي ولا ډېر بیچاره آمین. دا د موږ باندې حق دی بابا، دا د موږ باندې حق دی او موږ تا ته یو کارت درکوو نو انشاءالله دې کې زموږ ټول هر څه شته بیا عمل ته راشه او زموږ د بنسټ نه به تا سره کومک وشي انشاءالله. صحیح ده؟ کور دې آباد قربان دې خدای شم. خدای هم کامیاب لره کولي دا د موږ باندې حق دی. خو یو خدای خندا تاسو وکړه، کامیاب مخ هم لره جنېږه، زه ولې؟ لاس راکړه، قربان دې شم، قربان دې شم کاکا. دا وخت دغه نه ډېر خوشاله یو چې د غریبانو مسکینانو سره مرستې کوي او بیا داسې خلکو له په لاس ورکوي چې هغو پکې خیانت نه کوي او ډېر ښه شریف خلکو له ورکړی. دغه د بخار کې دغه کارټونه موږ ته توضیح کړه، موږ ته یې راکړه، موږ کراچي وانان یو، لاس ګاډي والا یو او دغه مرستې موږ ته په خپل لاس د خلکو وسپارلې او د پروژې نه ډېره دا غټه د موږ مننه. باندې حق دی، دا د موږ باندې حق دی. هغه خلکو ته دعا وکړه چې دا کومک دا د الله د هغو سره ښه وکړي چې دا مرسته د غریبانو مسکینانو ته رالېږلې او بیا دغه کارټونه دغه شریف خلکو له لاسو کې ورکړي چې دغه مسله دا په دې غریبان توضیح کوي او دا شی ورته ورکوي. موږ دا راغلي چې موږ سره کومک کوي، موږ غریبانان یو. که نه او زه انشاءالله چې کومک به در سره کېږي. ښه الله ډېر عزت ورکړي، ډېر موږ سره عزت وکړو، ډېر خدای ورکړي موږ سره عزت وکړو. دوستانو ډیره مننه تاسو نه او چې را سره وې دغلته نو دا موږ باندې حق دی دوستانو، ځکه موږ وایو چې خدمت دی پر موږ حق دی وطندار او انشاءالله چې دا خدمت به سره کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.